السلام علیکم او په خیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. What is helium 10؟ هیلیم 10 څه څیز دی؟ په نننۍ ویډیو کې به مونږ خبره اتره کوو چې هیلیم 10 څه څیز دی، هیلیم 10 کار څنګه کوي او د هیلیم 10 په مدد سره مونږه پراپټیبل پروډکټ چې دی هغه د ځان لپاره څنګه پیدا کولی شو، څنګه هند کولی شو. نو په دې ویډیو کې به زه پوره طریقه کار تاسو ته درخوایم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو په هر پوینټ باندې A to Z پوه شئ. What is helium 10؟ helium 10 زمونږ سره څه څیز دی؟ A software tool for Amazon seller. دا یو سافټویر ټول دی د چا دپاره؟ د Amazon sellers دپاره. د هغه چا دپاره دا یو ټول دی کم چې د Amazon sellers دي، کم چې په Amazon باندې سیلینګ کول غواړي، په Amazon باندې سامان خرڅول غواړي، په Amazon باندې کار کول غواړي. د هغو دپاره یو سافټویر ټول دی. helps you find profitable products. دا تاسو لا مدد درکوي چې تاسو یو profitable product چې دی هغه فایند کوي، هند کوي. څنګه تاسو لا مدد درکوي؟ ګوره کله چې تاسو هیلیم 10 یوز کوئ، تاسو هیلیم 10 استعمالوئ، نو تاسو دلته کې خپله یو الیجیبیلیټي هیلیم 10 له ورکوئ، یو کمانډ بول له ورکوئ چې صاحب د دې دپاره یا د ما چې کوم تاسو لا دا کمانډ درکړلو مالا د دې مطابق چې دی پراډکټ پیدا کا. نو دی به تاله هیلیم 10 به تاله څه کوي؟ پراډکټ به درله پیدا کوي. هغه که ته د MPL لپاره پراډکټ غواړي، که ته د هولسیل لپاره پراډکټ غواړي، او که ته د PL لپاره پراډکټ غواړي، تاسو له به څه کوي؟ پراډکټ به درله فایند کوي. های پراډکټ کم چې پراپټیبل وي، چې په کمې کې منافع وي. نو د هیلیم 10 کار چې دی څه دی چې تاسو لا یو پراپټیبل پراډکټ پیدا کړي، یو منافع والا پراډکټ درله پیدا کړي. help you find high volume keywords. او دا تاسو لا مدد درکوي چې تاسو یو های والیوم کیورډز چې دی د دې په مدد سره هند کوي، پیدا کوي، فایند کوي، معلوم کوي. صحیح ده؟ هیلیم 10 چې دی د تاسو لا کیورډز چې دی نو هغه هم فایند کوي، کم چې های والیوم وي، په کم باندې چې سیلز راځي، په کم باندې چې سیل جنریټ کیږي، نو هغه های والیوم کیورډز چې دی هیلیم 10 ستاسو دپاره څه کوي؟ هند کوي، فایند کوي، پیدا کوي. صحیح ده؟ دی ګرځي. دا یو سافټویر ټول دی پر Amazon. دوه خبرې تاسو زده کړې چې پراپټیبل پروډکټس پیدا کوي. صحیح ده؟ های والیوم کیورډز درله هم پیدا کوي. او helps you optimize listing and PPC. او دا تاسو لا help درکوي په اپټومایز لیسټینګ دپاره. مطلب تاسو ځان له چې دی یو مایکرو پرایویټ برانډ چې دی هغه لانچ کوي. صحیح ده؟ یا فیل لانچ کوي، پرایویټ لیبل پروډکټ چې دی هغه ځان له لانچ کوي. نو کله چې هغه تاسو کسټمایز کوي، نو د هغې دپاره بیا څه کول پکار وي؟ د هغې دپاره بیا اپټومایزیشن پکار وي. صحیح ده؟ کومې ته چې وایي SEO، سرچ انجن اپټومایزیشن. نو د هغې دپاره به تاسو اپټومایزیشن څنګه کوئ؟ د هغې دپاره به تاسو های والیوم کیورډ څنګه ګورئ؟ هغه تاسو له څه کوي؟ هیلیم 10 درله کوي. دی ستاسو دپاره چې دی اپټومایز لیسټینګ تیاری، یعنی کیورډ شو. صحیح ده؟ لایک ټایټل شو، بلټ پوینټ شول، ډسکرپشن شول. صحیح ده؟ امیجز شولو. په دې کې تاسو له ډېر زیات هیلپ درکوي. ان PPC او په پی پر کلیک کی چې کله تاسو پروډکټ لانچ کړئ، لیسټینګ هر څیز وشي، ستاسو پروډکټ ایکټیو شي، د هغې نه بعد ستاسو پروډکټ چې دی هغه په مارکیټ کې نه وي. نو چې کله په مارکیټ کې پروډکټ نه وي، دا خلکو ته رسول، دا بیا مونږه د څه په ترو کوو؟ د PPC په ترو سره، چې د دې مطلب دی پی پر کلیک. think up it is your digital assistant for Amazon business. تاسو داسې سوچ وکئ که نه چې دا ستاسو دپاره یو ډیجیټل اسسټنټ دی. مطلب یو خو عام اسسټنټ وي، صحیح ده، ستاسو دپاره کار کوي. یو ډیجیټل وي، لکه مطلب
دنیا چې ډېر زیات ډیجیټلایز شوې ده کنه نو دا ستاسو لپاره ډیجیټل اسسټنټ دی ستاسو د بزنس لپاره ستاسو د کاروبار د ګرو کولو لپاره د بڑاوالو لپاره سره یو اسسټنټ ډیجیټل ټول دی صحیح ده helium 10 why helium 10 is important اوس به مونږ خبره اتره کوو چې هیلیم 10 ولی امپورټنٹ دی ولی لازمی دی د هیلیم 10 مونږ ولی استعمال کوو مینوال ریسرچ سلو اینڈ ریسکی چې کله تاسو د پروډکټ د پاره مینوال ریسرچ کوئ صحیح ده مینولی تاسو یو پروډکټ ګورئ کنه نو هغه سلو وي او ریسکی وي چې مطلب تاسو ایز ا بګنر یی تاسو ته ډیر زیات پته نه وي چې دا پروډکټ څنګه دی څنګه نه دی نو تاسو لا هیلیم 10 چې دی تاسو په الیجیبিলিټي مطابق تاسو لا ریسرچ کوي صحیح ده او ډیجیټل اسسټنټ په ذریعہ تاسو لا ریسرچ کوي تاسو لا پروډکټ چې دی هغه راوباسي چې کله تاسو مینولی ریسرچ کوئ یعنی without هیلیم 10 تاسو پروډکټ ریسرچ کوئ نو هغه سلو وي په هغې باندې ټایم هم ډیر زیات لګي او ریسکی هم وي صحیح ده هیلیم 10 پاست اکوریټ ډیټا ډریون زمونږ سره هیلیم 10 چې دی کنه دا پاست اکوریټ and data driven دی صحیح ده مطلب دی مونږ له چې دی زر ډیټا چې دی هغه مونږ ته راکوي صحیح ده چې مطلب د مارکیټ څه صورتحال دی مارکیټ څه په پوزیشن کې دی یا زمونږ د پروډکټ زمونږ د برانډ چې دی څه پوزیشن دی څه حالات دي نو دا مونږ له ډیر زیات فاسټ راکوي سره الله کوي فاسټ را الله کوي څوک یې راکوي هیلیم 10 یې راکوي سیو ټایم او تاسو له چې دی وخت چې دی هغه بچ کوي سیف کوي درله صحیح ده مطلب تاسو چې دی له څه هم کمانډ ورکوي کنه او دا مطلب تاسو چې کله هم مینولی ریسرچینګ کوئ مینولی تاسو یو پروډکټ چې دی هغه ګورئ یو سیز ګورئ په خپله باندې نو په هغې باندې ستاسو ډیر زیات ټایم لګي او چې کله تاسو د هیلیم 10 په مدد سره کوئ کنه نو په دې باندې بیا ستاسو ټایم نه لګي increase chances of picking winning product او د دې په مدد سره چانسز چې کم دي هغه سیوا کیږي چې تاسو یو ویننګ یو تګړه پروډکټ یو هغه پروډکټ چې دی پیدا کوي چې د هغې ډیمانډ هم سیوای سیل هم سیوای صحیح ده او په مارکیټ کې هم ښه چلیږي نو دا هیلیم 10 څه کوي دا ستاسو چانسز چې دی هغه انکریز کوي چې تاسو یو ویننګ پروډکټ چې دی هغه تلاش کوي صحیح ده سلو مارکیټ شو مارکیټ ټرندز او تاسو ته د مارکیټ ټرندز هم شو کوي چیرې دا پروډکټ چې دی د په ټرند کې دی مارکیټ په څه حالات کې دی په څه حالات کې نه دی صحیح ده دا ټوټل تاسو ته هیلیم 10 چې دی ښایي که تاسو زمونږ په آنلاین کورس کې انټرسټډ یئ نو زمونږ سره په دې لاندې واتس اپ نمبر باندې رابطه کولی شئ صحیح ده د آنلاین کلاسز دپاره بیا لیسټینګ اپټیمایزیشن اینڈ لیسټینګ بلډر هیلیم 10 چې دی دا زموږ سره لیسټینګ اپټیمایزیشن دپاره هم موږ له هیلپ راکوي او لیسټینګ بلډر هم دی چې مطلب تاسو لا لیسټینګ چې دی هغه بلډ کړي هغه جوړ کړي لکه مطلب مونږ چې څنګه یو بلډینګ دا جوړو کنه نو د هغې دپاره مونږ څه کوو مټیریلز دا راوړو صحیح ده او هر سیز ورته پرووایډ کوو مطلب امپلایز دا پکې هم کار کوي ډېر خلک پکې کار کوي مټیریل پکې استعمالیږي نو هله هغه بلډ کیږي هله هغه جوړیږي صحیح ده نو داسې لیسټینګ چې کله تاسو هم کوئ په امازون باندې د هغې د اپټیمایزیشن دپاره مطلب چې خلکو ته دا ورسي صحیح ده د دې د امپریشن سیوا شي د دې د کلیک سیوا شي د دې د اډرز سیوا شي سیلز دی انکریز شي د دې ټولو دپاره مونږ څه کوو هیلیم 10 چې دی هغه استعمالو لکه ټایټل لیکل اوس مونږه چې ټایټل لیکو کنه نو هغه مونږه د هیلیم 10 په مدد سره مونږ لیکو نو مونږ ته های کیورډز چې دی های والیوم کیورډز چې دی هغه مونږ ته چې هیلیم 10 راکي نو د هغې په مدد سره مونږ څه وکړو ځان دپاره چې دی یو ټایټل ولیکو یا د کلاینټس دپاره چې دی یو های سرچبل ټایټل ولیکو صحیح ده چې په هغې کې های والیوم کیورډز چې دی هغه
شامل وي. بیا زمونږ سره بولټ پوینټس دي چې کله مونږ لیسټینګ کو نو بولټ پوینټس وي زمونږ سره. صحیح ده، مونږ بولټ پوینټس چې دي هغه راخلو. نو بولټ پوینټس چې دي هغه هم مونږ تیارولی شو with the help of helium 10. د هیلیم 10 په مرستې سره چې دی مونږه بولټ پوینټس چې دی هغه هم هنډ کولی شو. صحیح ده، مطلب بولټ پوینټس چې دی هغه هم جوړولی شو. د هغې دپاره های والیوم کیورډز چې دی هغه هم مونږه د هیلیم 10 په ذریعه سره فایند کولی شو. صحیح ده، بیا ډسکریپشن د هغې په باره کې د پراډکټ په باره کې لیکل کول. صحیح ده، هغه هم مونږ with the help of helium 10 کولی شو. صحیح ده، او بیک اینډ کیورډزو چې کوم زمونږ سره په بیک اینډ کې کوم کیورډز زمونږ سره استعمالیږي، کوم چې پټ وي، صحیح ده، هغه چې دی هغه هم مونږه د هیلیم 10 په مدد سره راویستی شو. د هیلیم 10 په مدد سره های کیورډز چې دی هغه مونږه راوښکلی شو. آی هوپ چې تاسو به د هیلیم 10 په انټروډکشن باندې پوه شوي یئ چې هیلیم 10 څه څیز دی، د هیلیم 10 څه کار دی. نو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، د نورو ملګرو سره شیر کړئ د حوصله افزایۍ دپاره. زمونږ ته چې دی ښکلی شانتي کمنټ وکړئ او د چینل د ګروت دپاره زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. So bye bye for now, we will meet inshallah in the next video. Allah Faman.